په خوست کې د یوې کورنۍ قاتلین ونیول شول. د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو د خوست علي شیر ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړو 3 قاتلین نیولي دي. سلام ستړي مشئ د نن پلاس چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. اسلامي امارت وایي د خوست په علي شیر ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 14 غړو 3 قاتلین نیول شوي. اسلامي امارت ادعا کړې چې د خوست ولایت په علي شیر ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 14 غړو د وژنې په تور د 7 شکمنو کسانو له ډلې 3 اصلي عاملان نیولي دي. اسلامي امارت امنیه قومندانۍ د یکشنبې په شپه د سلواغې 14مه په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا نیول شوي کسان پلار او 2 زامن دي. د خبرپاڼې له مخې نیول شوي کسان 50 کلن منګل، 20 کلن احمد او 13 کلن حفیظ الله نومیږي چې د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي د نیول شویو کسانو له ډلې پلار یې د پیښې پر شپه په علي شیر ولسوالۍ کې او 2 زامن یې نن ورځ د ځاځي میدان ولسوالۍ په یوې لرې پرتې سیمې کې نیول شوي دي. د اسلامي امارت خبرپاڼه زیاتوي چې نیول شویو کسانو په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اعتراف کړی او دوسیې به یې د ارزونې په موخه دغې ډلې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د خبرپاڼې پر بنسټ له نیول شویو کسانو د یو لاسي بام او 2 میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د خوست ولایت په علي شیر ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 14 غړي په ډله ییز ډول ووژل شول. د غوږ نیونې او توجه مننه، تر بیا ښې چاره ولرئ.